انکار کوي نسم کوي اقرار ستا باڼه په دوه زړه کې وي هر وخت لا تا هزار ستا باڼه نه نیغ دي نه کاږه دي نه ولاړ دي نه پراته دي سبل شانتې خواره واره دي یار ستا باڼه. سلامونه نیکې هیلې احترامات مې ومنئ ملګرو. شمس شینواری یم او دغه کم شعرونه نه چې ما شروع وکړه یقینا دغه شاعري تاسو د موسیقۍ په دنیا کې به ډېره اورېدلې او نن دغه ښکلی شاعر دروند شاعر موږ سره د پاکستان ټولو نه لوی ښار د رڼاګانو ښار کراچۍ کې میلمه دی. خوشحاله یو ډېر زیات ګران پروفیسر اقبال شاکر صاحب را سره ناست دی. هرکلی ورته وایو مشره، هرکلی درته وایو د کراچۍ په خاوره او نن به تاسو خبرې کوئ موږ به یې واورو. ډېره زیاته مننه شمس شینواري صاحب. د ټولو نه اول زه تاسو ته ستاسو د چینل ادبي رنګونه خوښونکو ته، سبسکرایب کوونکو ته، کتونکو ته او د کیمرې نه شاته کار کوونکو ته ټولو ته زه دعاګانې او سلامونه وړاندې کوم او داسې ګڼم چې په کراچۍ کې زه میلمه نه یم بلکې تاسو ماله داسې مینه راکړې ده چې زه د دې کورس تاسو د کور سړی یم. او بله یو خبره تاسو د دې ریکارډینګ نه مخکې وکړه، دا وړې وړې چینلې، دا لږې لږې خبرې، دا زمونږ د قام رون مخ ټولې دنیا ته وړاندې کوي او ټولو پښتنو ته وړاندې کوي. نو ستاسو دې کار او زیار ته زه ډېر زیات په درنه سترګه باندې ګورم او د ځان دپاره دا اعزاز ګڼم چې دا ادبي رنګونه په دې پاڼه باندې زه ستاسو کتونکو ته او خپلو مینهوالو ته مخامخ کېږم. ډېره مننه اقبال شاکر صاحب. نور کله خو ایز هوسټ یا کوربه زه سوالونه کوم، نن به د پوهې سوالونه کوو. موږ به تاسو نه د یو شاګرد په حیثیت یا د ادب یو وړوکی غوندې دغه موږ کوشش به کوو چې زما او دانش کوم دغه هڅه ده په کراچۍ کې چې موږ د ادب چې کومې ملغلرې دي د شعر و شاعرۍ زموږ کم تاسو غوندې موږ سره ملغلرې راشي دغه نه بیا موږ زده کړه کوو. زموږ دغه چینل هم د دغې دپاره دی. اولنی زما چې کوم زړه کې سوال را جوړېږي هغه ما ډېر ټیم نه بعد دغه سوچ کړی چې یار نوی کل چې کومه شاعري ده هغې نه تاسو څومره مطمئنه یې؟ داسې د شمس شینواري صاحب او دانش افریدي صاحب نورو ملګرو چې شعر د شعور نه دی. شاعران چې دي نو دا د شعور خاوندان دي او شاعران د خپل معاشرې دپاره، د خپل قام دپاره او د خپل خاورې دپاره مثبت سوچونه لري او ساهو فکرونه لري. نو شعر او بیا خصوصا د پښتو شعر چې هر څوک لیکي او هر څنګه لیکي نو زما دپاره هغه ډېر زیات مقدم دی او زه ورته ډېر زیات احترام لرم. البته یو خبره ده چې په دې ځوانۍ کې یا په وړوکوالي کې د شعر ویلو مقصد او مدعا یو وي، په هغې کې ځان ښودنه هم وي او په هغې کې چېرته خپل د محبت اظهار پکې هم وي او په هغې کې چېرته داسې سطحي او پوره خیالونه هم وي. خو چې کله عمر زیاتېږي، کله تجربه زیاتېږي، کله مطالعه زیاتېږي، کله مشاهده زیاتېږي نو په شاعرۍ کې پختګي راځي او په شاعرۍ کې د قام سره مینه، د خاورې سره مینه، سیاسي شعور، دا ټولې خبرې پکې بیا راځي. نو که فرض که دغه شاعري دا زموږ ځوانان چې کومه شاعري کوي د سوشل میډیا د لارې مونږ ګورو، نوي نوي کتابونه چاپ کیږي، نو که فرض که نن په دغه شاعرۍ کې څه کمی زیاتې وي، څه جذباتیت پکې، نو زما دا پوره یقین دی چې په مستقبل کې به چې د دوی عمرونه زیاتېږي، د دوی تجربه او مشاهده زیاتېږي او مطالعه زیاتېږي، د دوی په شعر کې به نوره پختګي هم پیدا کیږي او د خپلې خاورې سره او د خپل قام سره د مینې اظهار به پکې راځي. ډېره مننه پروفیسر اقبال شاکر صاحب. موږ نظر واچو په ننني ادب کې شعر و شاعرۍ کې زیاتره شاعران غزل طرف ته ډېر متوجه دي. چې کم کس راځي غزل لیکي، آیا تاسو نه ګورئ په دې تاسو څه پاملرنه ده چې نور صنفونه په شاعرۍ کې شته، په دې باندې څه کار کیږي؟ داسې ده چې زه ذاتي طور غزل لیکلی شم او ویلی شم. د غزل جوړښت داسې دی او د غزل هیت داسې دی چې سړی پکې خپل مافي الضمیر په ټیک ټاک طریقه سره بیانولی شي. هسې د خلکو خیال دی چې ګینې غزل اسان صنف دی، خو غزل د تغزل سره غزل د خپل پوره
وجود سره په شاعرۍ کې د ټولو نه ګران صنف دی. دا د فارسۍ نه د فارسۍ نه راغلی دی او په دې کې رومانس او په دې کې مینه محبت او په دې کې جمالیات او د انسان د ټولو نه اول ضرورت چې دی دا جمالیات دی، دا حسن دی. که فرض کړي چې ډوډۍ خبره هم ده نو دته به کې د حسن د لارې څخه خبرې اترې ښکاري. بهرحال زه وایم چې په پښتو کې خو زمونږ د حمید بابا نه پس او بیا زمونږ د حمزه بابا پورې په دې 2-2.5 کاله کې په دې منځ کې غزل بیا د منځه تللی و. زمونږ ولسي ادب کې چاربیت او رباعي او بګتۍ او سندره د دې پورې چې دا ټپه چې ده دا هم په دغه دور کې مخې ته راغلي ده. نو زمونږ خپل صنف ټپه ده، چاربیته ده، دغه شانته زمونږ نیمکۍ دي، دغه شان زمونږ غاړې دي، دغه شانته زمونږ سندرې دي. نو دا موجود هم دي او خلک یې وایي هم، خو زړه چې راټولیږي د شاعر هغه په غزل باندې راټولیږي. او بیا یو خبره بله هم کومه، نظم چې دی نو نظم هم په پښتو کې ډېر شهره افاق نظمونه لیکلی شوي دي، ډېر لوی لوی نظمګو شاعران زمونږ په پښتو کې پیدا شوي دي. نو نظم ته هم خلک توجه کوي. تاسو خامخا د ادب لوستونکي یې او په ادب کې تاسو موجود یې، نو دغه اندازه تاسو لګولی شئ. نظم چې کومه مطالعه او کومه مشاهده او کومه تجربه غواړي، نو په غزل کې د هغې مطالعې او د مشاهدې ضرورت نه وي. په غزل کې د زړه خبره کیږي او په نظم کې د مزغو خبره کیږي او مازغه زمونږ داسې ډېر قوي نه دي. ماشاءالله پروفیسر اقبال شاکر صاحب څنګه تاسو خوندورې خبرې روانې وي. یقینا زمونږ کتونکي د خبرو نه زیات د شعر و شاعرۍ په تمه وي. غواړو چې د غزل د ښکلا سره تاسو څنګه خبرې وکړو، ښایسته غوندې کلام را سره شریک کړئ چې کتونکو مینه ماته کلام در سره هم شریک کوم. خو شاید چې د ادبي رنګونه دا چینل چې دی د دې څه کتونکي یا څه خوښونکي یا د دې سبسکرایب کوونکي ما پوره پیژني هم نه. زه خپل لږ تعارف هم دلته کې کول غواړم. زما محمد اقبال نوم دی او قلمي نوم مې اقبال شاکر دی او په د بټخیلې ضلع ملکن اوسیدونکی یم. هلته مې پیدایش شوی دی، هلته مې ابتدایي تعلیم کړی دی. تاڼې کالج کې مې بیا سبق ویلی دی، په سوات کې مې په پولیټیکنیک انسټیټیوټ کې بیا سبق ویلی دی، په پېښور پوهنتون کې مې سبق ویلی دی. کوالیفیکیشن مې پی ایچ ډي په پښتو کې دی او زه اوس په ګورنمنټ ډیګري کالج بټخیله کې د پښتو د استاد په حیثیت سره کار کوم. ډېره زیاته مننه. او اوس درته غزل وایم. پروفیسر صاحب اکثر مونږ چې کله هم مرکه شروع کوو، مونږ په شروع کې په اوله کې د شاعر دغه تعارف هغه پېژندګلو آغاز کوو. خو چونکې تاسو مونږ دپاره داسې هستی مقام لرئ چې هغه تعارف محتاج نه، نو دغه موقع مونږ هلته ضایع کړه. نه ټیک وه، ډېره زیاته مهرباني، ډېره زیاته مهرباني. زه یو غزل ستاسو سره شریکوم چې د پښتنې مینې نه رنګ خو چرته تلی نه دی، د پښتنې مینې نه رنګ خو چرته تلی نه دی، هغه زما لا چیلونګ خو چرته تلی نه دی. د پښتنې مینې نه رنګ خو چرته تلی نه دی، هغه زما لا چیلونګ خو چرته تلی نه دی. او مونږ به چرته هم بیکاره بې روزګاره نه شو، مونږ به چرته هم بیکاره بې روزګاره نه شو. که نور څه نه وي نو دا جنګ خو چرته تلی نه دی. مونږ به چرته هم بیکاره بې روزګاره نه شو، که نور څه نه وي نو دا جنګ خو چرته تلی نه دی. او په سمبالښت باندې مې وخت په سمبالښت باندې وختونه د دیدن تیر کما، په سمبالښت باندې وختونه د دیدن تیر کما. ته ورشه وګوره ملنګ خو چرته تلی نه دی. په سمبالښت باندې وختونه د دیدن تیر کما، ته ورشه وګوره ملنګ خو چرته تلی نه دی. او د یو سړي د زړه په زنګ که پوهول غواړي ځان، د یو سړي د زړه په زنګ که پوهول غواړي ځان، توره یې ګوره چې ته زنګ خو چرته تلی نه دی. د یو سړي د زړه په زنګ که پوهول غواړي ځان، توره یې ګوره چې ته زنګ خو چرته تلی نه دی. او که په وجود شي جزه سات سمندر پار تلی دی،
که په وجود شي جزه سات سمندر پار تلی دی خو که په روح شي نو فرنګ خو چرته تلی نه دی که په وجود شي جزه سات سمندر پار تلی دی خو که په روح شي نو فرنګ خو چرته تلی نه دی او مونږ د خپلې بېننګۍ ازار وهلي خلک مونږه پرېښودی دی نور ننګ خو چرته تلی نه دی مونږ د خپلې بېننګۍ ازار وهلي خلک مونږه پرېښودی دی نور ننګ خو چرته تلی نه دی او شعر دی چې په موسیقۍ د 1000 واره پابندي ولګي په موسیقۍ د 1000 واره پابندي ولګي د محبوبې د بنګړو شړنګ خو چرته تلی نه دی په موسیقۍ د 1000 واره پابندي ولګي د معشوقې د محبوبې د بنګړو شړنګ خو چرته تلی نه دی او شعر دی راغلی دی چې لوی مار سړی له هرې لویې وغورځېږي چې لوی مار سړی له هرې لویې وغورځېږي نو د بټۍ غرګینه غرنګ خو چرته تلی نه دی دا زموږ محاوره ده تاسو پرې او که څوک د مینې او اخلاص توضیح هر څنګه کوي که څوک د مینې او اخلاص توضیح هر څنګه کوي د بنیادي ماخذ فرهنګ خو چرته تلی نه دی او د شاکر زړه ستا د غمونو په دولت غني دی د شاکر زړه ستا د غمونو په دولت غني دی د ملغلرو دغه درنګ خو چرته تلی نه دی د شاکر زړه ستا د غمونو په دولت غني دی د ملغلرو دغه درنګ خو چرته تلی نه دی ډېر زیاته مهرباني جي مننه پروفیسر اقبال شاکر صاحب را سره ښایسته کلام شریک کړو کتونکو پروفیسر صاحب د موسیقۍ د غزې کې تاسو ذکر هم وکړو داسې کمې سندرې تاسو ته یاد دي چې یاد سندرغاړو ویلي او هغې پښتنو ته ډېره مینه ورکړې لکه د باڼو ستاسو دغه باڼه خو مونږ ډېر ستایلي خو کم انداز کې چې بیا تاسو وستایل تاسو پې ختمه کړي داسې کلمونه تاسو ته خپل یاد دي چې شاعرۍ موسیقۍ کې راغلي وي مهرباني جي داسې ده چې دا شاعري چې ده دا چې کله شاعر وکړي نو دا داسې بې لباسه غونته کي خو دا موسیقي چې ده نو دا د شاعرۍ لباس دی دا یې جامه ده نو زه دا ویلی شمه چې د شاعرانو په شهرت کې چې د سندرغاړو او د موسیقارانو ډېر زیات لاسي که زه دا خو اوس د کتابونه او د یونیورسټۍ او د ډپارټمنټس عام شو ما لکه د ډېرو طالب علمانو نه خپل نه دا اورېدلي دي چې هغوی غني خان صرف او صرف د سردار علي ټکر په وجه پیژندلی دی یا یې دغه شانته زمونږ انقلابي شاعران چې دي ساحل صاحب دی نو هغه د ګلزار په وجه د ګلزار پاغه او بیا حشمت سحر پکې راغی او عابد صاحب په زبان عابد صاحب داسې وي نو زه دا ویلی شم چې زه ډېرو خلکو پیژندم خو زه د سندرغاړو په وجه باندې لکه زه وایم داسې وایم کرن خان زما ډېرې زیاتې شپږ اته غزلې کرن خان زما ویلي دي نازیه اقبال زما غزلې ویلي دي اسلم سالک زمونږ کشر دی او زمونږ د تنظیم ملګری دی ډېر ښه هنرمند دی هغه زما ډېرې زیاتې غزلې ویلي دي او په هغې کې ډېرې غزلې داسې سوپر هټ دي تلي دي پکې نور هم وخت په وخت باندې لکه زه به دا ووایم چې اسفندیار چې مومند اسفندیار مومند زما غزلې ویلي دي سردار یوسفزي ډېر ښه زمونږ د وطن سندرغاړی دغه شانته نو ډېرو زیاتو ویلي دي او خلکو خوښې کړي هم دي مهرباني صحیح پروفیسر صاحب کتابونه هم تر اوسه څو چاپ کړي دغه څه حساب د سره شته یا ورته نه یې اوزګار زما د شاعرۍ 2 کتابونه چاپ دي چې زما شاعري ده پکې یو دی کودري دا په کال 2003 کې چاپ شوی او تر اوسه پورې هغه 4 ځله چاپ شوی دی بیا په کال 2014 کې زما یو بل کتاب ریدي رنګي اوبه هغه چاپ شوی دی نو هغه هم تر اوسه پورې 4 ځله چاپ شوی دی د هغې نه د جنګ په دې دوران کې زموږ یو تنظیم دی مرستیال لیکوال مل ملکن ډېر فعال تنظیم دی د هغې د سوري لاندې مونږه په جنګ کې یو مشاعره کړې وه نو په هغې مشاعره کې چې کوم شاعرانو نظمونه ویلي وو د امن نظمونه ویلي وو نو ما هغه راغونډ کړي دي او د سوې واوره په نوم باندې هغه ما کمپایل کړي دي بیا خبره داسې ده چې
کله چې د IDPs راووته صحیح. نو په دې د انټرنیشنل یو چارټر دی په انګریزۍ کې د IDPs څه قانون جوړ شوی دی نو د انګریزۍ نه ما هغه پښتو ته ترجمه کړی دی او هغه هم چاپ شوی دی. اوس ته خیر سره زما د PhD مقاله چې ده نو تقریبا بس په آخري وختونو کې ده هغه به چاپ شي او د شاعرۍ را سره ډېر مواد را سره 2-3 کتابونه هغه به د خیر سره چاپ کړي ان شاء الله. پروفیسر صاحب بیا زموږ نه خبرو دغه سلسله ستره شوې کلام طرف ته راځو بیا به 2 سوالونه نور کوو ټیم هم کم بوت لري داسې به وکړو جي چې زه به یو داسې په یاد به در سره 2-3 شعرونه شریک کړم. 2 شعرونه درته وایم چې په طبیعت کې دی د درد غوندې مستی د مینې په طبیعت کې دی د درد غوندې مستی د مینې نه وده کېږي او نه څوک وده کېدو ته پرېږدي او څه د اعتبار بې اعتبارۍ په برید دې ودرولم څه د اعتبار بې اعتبارۍ په برید دې ودرولم نه راته خاندې نه ما خپلو جړېدو ته پرېږدي. او دی کې یو غزل څو شعرونه درته وایم چې سود به په څه کې وي مدام په دې سودا کې ګرځي سود به په څه کې وي مدام په دې سودا کې ګرځي سوداګر خلک چې هر چرته په دنیا کې ګرځي او چې زړه تور وي په رڼا کې په تیاره کې ګرځي چې زړه تور وي په رڼا کې په تیاره کې ګرځي چې زړه سپین وي په تیاره کې په رڼا کې ګرځي او هغه وزرې در نه ماتې غواړم نه غواړم هغه وزرې در نه ماتې غواړم نه غواړم خدای په کومو چې دا خلک په هوا کې ګرځي او یوې جینۍ ورته منګي په سر خیرې کړې وې یوې جینۍ ورته منګي په سر خیرې کړې وې په سرابونو پسې ځکه په صحرا کې ګرځي او شاکر د مینې د دیوتا نه لاسنیوه کړې ده شاکر د مینې د دیوتا نه لاسنیوه کړې ده شاکر به ټول عمر د حسن په دعا کې ګرځي. ډېره زیاته مهرباني. شاکر صاحب تاسو د غجینۍ ذکر پکې تاسو یو ډېر مشهور کلام و چې غجینۍ سره پرېوتې د اسمانه نو که دغه را سره لغوندې شریک کړئ یو شعر 2 که راته یاد شي چې زما په زړه کې په خپل ژوند باندې ستومانه نه وه زما په زړه کې په خپل ژوند باندې ستومانه نه وه ګنې نو 2 ټکي خبره وه سګرانه نه وه او زما په ټول کلي کې یو ستا سره روغه نه وه زما په ټول کلي کې یو ستا سره روغه نه وه زما په ټول کلي کې یو ستا سره ورانه نه وه او شاکره دومره لیونتوب ته پسې ساجت دی هغه جینۍ سره پرېوتې له اسمانه نه وه. پروفیسر اقبال شاکر صاحب یو سوال داسې ناشنا غوندې زما په ذهن کې جوړېږي د پښتو په ادب کې یا د پښتو په شعر و شاعرۍ کې زموږ د زنانه و شاعرانو کردار ته په کم نظر ګورئ او بیا اوسني دور کې پښتنې پیغلې ادب کې څومره هڅه کوي یا څومره ازادي لري؟ داسې ده چې زموږ میندې چې دي پښتنې میندې دوی چې اوس هم خپل بچي په خپلو غېږو کې واچوي نو هغه ورته للو للو او للي للو او پسې مه راځه تو زمونږ ټولې زنانې چې دي نو دا بای نیچر شاعرانې دي دغه شانته زمونږ ټپه چې ده نو دا د زرګونو کالو زړه ده مشران وایي او دا د سړو دنه دا د ښځو ده لکه چې څومره هم ټپي دي چې په هغې کې د ښځو د طرف نه ویلی شوي دي نو په هغې کې حسن هم دی او په هغې کې جمال هم دی او په هغې کې مقصدیت هم دی او په هغې کې د خپل قام سره او د خپلې خاورې سره د مینې اظهار هم دی. اوس په جدید ادب کې زنانه په کورونو کې چې به کله ریډیو اورېدو یا به ټلویزیون کتو نو د هغې نه پس که یې چېرته څه بیتونه میتونه لیکلي یو غزلې او څه یې لیکلي نو هغه به وي خو وروسته چې کله تعلیم عام شو او یا د خدایي خدمتګارو تحریک شروع شو نو باچا خان علیه رحمت چې و نو هغه په دې کې زنانه لیکوالې چې هم وي نو هغې پکې هم شاملې کړې نو زما په خیال سره د پښتو په ادب کې د زنانو لیکوالانو د شاعرانو د ادیبانو او اوس خو په اکیډمیا کې زمونږ لوی
خويندې او میندې چې دي پروفیسرانې هم دي او پی ایچ ډي ډاکټرانې هم دي او شاعریانې هم کوي. نو زه وایم چې ګینې پښتنې زنانه چې دي دا خو بای نیچر شاعرانې دي، خو اوس د جدید دور کې هغې ته مواقع هم میلاو شوې او دیو له مخې ته راتلل پکار دي. ذاتي طور زما د پی ایچ ډي په مقاله کې چې ما د ملکنډ ډویژن په شاعرۍ کې د امن په تصور بحث کړی دی، نو که ما د ملکنډ شاعران راغستې دي او که د سوات، که د بونیر، که د شنګلې، که د دیر، نو په ټولو کې ورسره ما زنانه شاعرانې هم د هغه ځایږي راغستې دي او د هغې ذکر او د هغې کار او زیار په دغه مقاله کې لیکلی شوی دی. ډیره مننه پروفیسر صاحب. یو وړوکی ونه سوال کوو، بیا به یو کلام او بیا به اجازت غواړو. په نن وخت کې نوی نسل پښتو طرف ته ځم چې ډیر نږدې شي یا ښه شعر یا ادب ته نږدې شي، ښه شعر لیکلو دپاره یا شاعرۍ کولو دپاره څه داسې یو دوه ټکه چې تاسو کوم ټپس لرئ چې هغه ملګري وګوري او هغه هم دغه فالو کړي او مخکې ترقي وکړي؟ شاعري د الهامي وصف دی، د خیرن زړه بالکل نه برداشت، دا خیرن زړه او پلوټډ مازغه چې باغې کې ګن بلا پرتی نو دی ښه شاعري نشي کولی. پاک ذهن ولا پکار دی، سوچه پښتونولي ولا پکار ده او ورسره ډیر زیات دردمن زړه پکار دی، نو هله به سړی شاعري کوي. زه یو خبره لګوړې تا زمانه ته اوس نه دی کړی، خو زه کومه نو شاید چې دا چینل د کراچۍ نه چلیږي او زمونږ دانش افریدی او تاسو یې چلوئ، نو کیدای شي چې په کراچۍ کې د دې کتونکي لږ زیات یې او ډېر یې ګوري. زه د کراچۍ ادب ته، د کراچۍ ادبي تنظیمونو او جرګو ته او په هغې کې ډېرو لوړو شخصیتونو ته ډېر زیات درناوی لرم او د کراچۍ دغه ټولو تنظیمونو او جرګو چې دی د خپلې ژبې پښتو د حلالي بچو کردار ادا کړی دی. خو زه یو خبره بله دلته کول غواړم، زما په ذهن کې وه او بس مایک او کیمره راته میلاو شوي دي، هغه دا دي چې په کراچۍ کې ډېر مخیر حضرات او پښتانه آباد دي، ډېر لوی سیاسي مشران پکې دي، ډېر لوی کاروباري خلک پکې دي. پکار دا ده چې دا خلک چې زما د شاعر ادیب قلم او ذهن وي او ورسره د هغې هغه تنظیمي ذهن هم وي، خو هغې ته به د لوی مشاعرو دپاره، د کانفرنسونو دپاره، د سیمینارونو دپاره، د غونډو دپاره، دغه شانته د سټډي سرکلو دپاره د ځایونو ضرورت وي، هغې ته به د پیسو ضرورت وي، هغې ته به د سهولتونو ضرورت وي. لکه دا وخت مونږ په یو سرکاري ودانۍ کې ناست یو، د سرکاري به یي یا به نه زما په خیال سره چېرته سرکاري ده، ولیکا هسپتال چمن دی او مونږ هلته کې ناست یو. ولې به د کراچۍ کې دا پښتانه قات شوي دي، د دې حجرې قات شوي دي، دیو غټ هوټلونه هم افورډ کولی شي. زه به دغه سیاسي مشرانو ته، دغه تجارتي مشرانو ته، دغه کاروباري مشرانو ته دا یو درخواست به ورته کومه چې ستاسو به د دومره دولتونو کې، ستاسو به د دونه لوی شخصیتونو کې، ستاسو به د دونه لوی پارټو کې د دې شاعرانو او ادیبانو صبر خدا. دا شاعران ادیبان د خپل قام دپاره کار کوي، د خپلې ژبې دپاره کار کوي. که دا قام وو، دا ژبه وه، دا کلتور وو، دا وطن وو، نو تاسو به سیاست هم وکئ، تاسو به روپۍ پیسې هم وګټئ او تاسو به ډېر ښکلی ژوند هم تیر کوئ. نو دا شاعران ستاسو مټې وزري دي، د دې شاعرانو نه کار واخلئ، د دیو په ذریعه باندې محبت خور کوئ او د دغه محبت د خورولو سره به ستاسو سیاست، ستاسو کاروبار، ستاسو تجارت هغه به نوره وده هم وکړي. ډېره زیاته مننه پروفیسر صاحب. اخره کې را سره یو کلام شریک کړئ، بیا به زما سره چې به دغه کې کوم کلامونه دي بس یو کلام دا داسې دغه دي، دا ګران او داسې ثقیل دي، خو به هر حال چې داسې یو نظم دی، بس دا د سره چې راواوړېدو او که فرض که بس څه پکې نو په معافي غواړم. داسې ده چې حصه د دې سپېره باطل نظام یم، چې حصه د دې سپېره باطل نظام یم، زه غلام یم په رکوع که په سجده که په قیام یم، زه غلام یم دا ولاړ چې د تذلیل په لوړ مقام یم،
زه غلام یم زه غلام یم زه غلام یم د نیکه نه پس نوسي د لاس په نام یم زه غلام یم زه غلام یم زه غلام یم او د جمهور په نوم په هر بازار نیلام یم زه غلام یم زه غلام یم زه غلام یم او نه سالم یم نه سلمان یم نه سلام یم زه غلام یم زه غلام یم زه غلام یم محروم شوی د پښتو د ننګ و نام یم زه غلام یم زه غلام یم زه غلام یم میخانه کې د کم ظرفه میخور جام یم زه غلام یم زه غلام یم زه غلام یم وږی تږی بېنوا به شا مدام یم زه غلام یم زه غلام یم زه غلام یم راګیر شوی د هرس هوس په دام یم زه غلام یم زه غلام یم زه غلام یم ناخبره د خپل ځان له احترام یم زه غلام یم زه غلام یم زه غلام یم او که ډېر ښه یم شاکره خو بدنام یم زه غلام یم زه غلام یم زه غلام یم ډېره زیاته مننه ډېره مننه کوم پروفیسر صاحب بس اخره کې را سره خپل یو پیغام د زړه आवाज شریک کړئ کتونکو دپاره خاص طور باندې په کراچۍ کې مشته پښتنو دپاره زموږ نوي نسل دپاره چې پښتو بقا ولري په پښتنو ژوند وشي څه وایي د زړه आवाज را سره شریک کړئ تاسې د چې دا پیغامونه ډېر زیات د لویو خلکو کار دی او دغه به هر حال زه به د خپله وړه خوله باندې کراچۍ زه پرون د خپل ورېرونو سره لګیا وم چې دا ښار غني ښار دی غني داسې ښار دی چې که ته پکې شاهانه ژوند تېرې جو هغه پکې هم تېرېږي او که ته پکې د فقیرۍ او د ملنګۍ ژوند تېرې هغه پکې هم تېرېږي دا خاوره دا زمونږ خاوره ده دا خپله خاوره ده په دې خاوره د اویاو نه واله د اتیاو لکو پورې پښتانه اوسېږي خو یو خبره داسې وشوه چې زه کله د پښتنو علاقې ته په دې کراچۍ کې لاړم نو هلته کې سړکونه وران دي د اوبو بندوبست سم نشته د بجلۍ بندوبست سم نشته دا اوس ټولې خبرې چې دي دا په حکومتي سطح باندې دي خو په عوامي سطح باندې به مونږ څه چل کوو هر سړی لګېدلی دی او د خپل کور کچره یې راغستې ده بهر ته یې راچولې ده او دا ټول ښار د پښتنو دا ټولې علاقې چې دي نو ډېرې څښا په څښا پرتې دي زه وایم چې د محلو په سطح باندې د ځوانان راپاسي او داسې لس تنیزې او 15 تنیزې او 20 تنیزې جرګې دې جوړې کړي د هغې دپاره په دې محلو کې کاروباریان خلک شته په دې محلو کې د واର୍ډ انچارج مشران سیاسي مشران شته د هغوی نه د 15 او 10 روپۍ چنده کوي خو خپلې کوڅې او خپلې محلې دې لږې پاکې ساتي او بله خبره دا ده چې بل ورځ مونږ یو اکیډمۍ کې یو پروګرام نو ما دغه ملګري نه زما په خیال سره زهیر صاحب او زهیر یوسفزی نو هغه نه ما تپوس وکړو چې ستا سره سټاف دلته څومره دی نو هغه زما نه خو هغه انسي هېرېږي خو راته 19 یاد کړه یا 20 یاد کړه یا راته 21 یاد کړه بیا مې ورته وویل چې په دې کې زنانه هم شته وي چې او زنانه پکې هم دي بیا مې ورته وویل چې په دې زنانو کې پښتنې شته نو دی راته وویل چې نه په دې کې خو پښتنې نشته پښتنې سبقونه چېرته وایي نو زما دا خیال دی اوس خو خیر ټرینډ شروع شوی دی چې په خپلو بچو باندې سبقونه ووایي او یوه خبره بله هم ده دلته ما محسوسه کړه زمونږ په هغه زه چې کوم ځای کې اوسېدم زما د هغه ورېرونو په ځای کې نو په چمګاونډ کې چې کوم خلک دی نو زمونږ ډاکومنټیشن ټیک نه دی د ډومیسایل ټیک ټاک چا نه دی جوړ کړی شناختی کارت ټیک ټاک چا نه دی جوړ کړی نو بیا په مخ کې تعلیم کې او په نوکرو کې هغې ته ډېر زیات مشکلات دي نو خپل ډاکومنټیشن ټیک ټاک وکړئ خپل بچو باندې سبقونه ووایي او د خپلې محلې او د خپلې کوڅې د صفایۍ خیال وساتئ ډېره زیاته مننه ملګرو دا موږ سره خیبر پښتونخوا نه راغلی زموږ ډېر دروند شاعر ډېر لوی نوم پروفیسر اقبال شاکر صاحب ډېر ښایسته کلامونه ډېرې قیمتي خبرې زموږ دغه مرکزان سره وګورئ او په دغه خبرو چې عمل وشي پښتانه په کراچۍ کې مشته ډېر تکړه قوم دی دغه یو خبره ورسره خوندي کومه چې خپل وطن کې هر سړی تکړه دی د بل وطن کې ژوند چې دی دا ډېر ګران دی به دا مشیني ښار دی دلته خلک کارونه کوي
خو که په 24 غنټو کې څنګه چې پروفیسر صاحب وی 10 منټه هم خپل محلي او غلې ته ورکو زمون غلې به صفاوي او چې د خیبر پختونخوا نه کم ملمانه راځي هغه به کم سے کم دا ګیله نه وي تر بلې مرکې پورې بدن اجازه غواړم خپل قربا دانش پرې دې زم شمسینوار او سره زموږ سره ګران شاعر سکندر رحماني صاحب او قربا زموږ چې کوم ملګرو موږ سره په دغه پروګرام کې کومک کړي اجازه غواړو ډیره مننه خاد او باد بریالي اوسئ الله په امان